اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ آل عمران مدنی ده او 200 آیتونه او شل رکوګانو باندې مشتمل دي. الف لام میم. الف لام میم حروف مقطعات دي. د دې په معنا باندې الله تبارک وتعالى او د هغه پیغمبر خپويږي. الله تبارک وتعالى هغه ذات ته لا اله چې نشته د لایق د عبادت الا هو مگر دغه یو الله دی. الحي القيوم ژوندې دی، همیشه ژوندې دی. القيوم او ټول لرا قائم ساتون کې دی. نزل عليك الكتاب نازل کړو پتا باندې کتاب بالحق په حق باندې مصدقا تصدیق کوونکې دی لما د هغه کتابونو بین یدیه چې د دین وړاندې وانزل التوراة او نازل کړي دی تورات والانجیل او انجیل من قبل وړاندې د دینا هدن د پاره د هدایت للناس د خلقو د پاره یا هدل للناس هدایت ته د پاره د خلقو وانزل الفرقان او نازل یکړو فرق کوونکې ان الذين كفروا بشک هغه کسان چې کافر دي انکار کوونکې دي بآیات الله د الله تبارک وتعالى د آیاتونو لهم شتد د دوی د پاره عذاب شدید عذاب سخت والله او الله تبارک وتعالى عزیز غالب دی ذو انتقام او بدل اغستون کې دی. ان الله بشک الله تبارک وتعالى لا يخفى عليه پټ ندی د دنا شیء سسیز فی الارض پزمکه کې ولا فی السماء او نه په اسمان کې هو الذی الله تبارک وتعالى هغه ذات ته یصورکم چې صورت جوړوي تاسو فی الارحام پر رحمونو کې کیف یشاء سرنګي چې اوغاړي لا اله نشته دی لایق د عبادت الا هو مگر دغه یو الله دی العزیز الحکیم چې غالب دی او حکمت والا دی. هو الذي الله تبارک وتعالى هغه ذات ته انزل عليك الكتاب چې نازل کړي دی پتا باندې کتاب منه آیات بعض د هغه آیاتونه محکمات محکم دي هن دغه آیاتونه الكتاب اصل د کتاب دي و اخر او زن نور آیاتونه متشابهات متشابه دي. فاما الذين پس هر چې هغه کسان دي فی قلوبهم زیغ چې د هغې په زړونو کې کوږوالی دی فیتبعون نو دوی پیروي کوي ما د هغې آیتونو تشابه منه چې متشابه دي د دینا ابتغاء الفتنه د پاره د لټولو د فتنې وابتغاء تأویله او د پاره د لټولو د تعویل د دې د معنی د دې وما يعلم او نه پويږي تعویله د دې په معنا باندې د دې په مراد باندې الا الله مگر الله تبارک وتعالى والراسخون او مضبوط فی العلم په علم کې راسخین فی العلم کلک علما یقولون دوی وای آمنا به مونږ ایمان راوړل دي په دې باندې کل من عند ربنا دا ټول زمونږ د رب د جانب نه دي وما يذكر او نصیحت نه قبلی الا اولو الالباب مگر خاوندان د عقلونو. ربنا ای رب زمونږه لا تزغ قلوبنا ته مکه غوازلونه زمونږه بعد اذ هدیتنا پس د دینا چې لار او خودلتا مونږه تا وهب لنا او راکی مونږه من لدنک د خپل جانبنا رحمتا رحمت انکا بشکت انت الوهاب تدیر عطا کوونکی ربنا اے رب زمونږه انکا بشکت جامع الناس راجم کوونکی د خلکو لیوم پداس ورځ باندې لا ریب فیه چې هیڅ شک نشته دی په هغه کې ان الله بشکا الله تبارک وتعالى لا يخلف الميعاد مخالفت نکي د وعده خپل ان خپل وعده نه ماتوي.